کابل کې د یوې ښځې په ګډون 15 تنه د غلا په تور نیول شوي. په سلامونه مو هرکلی کوم. هیله ده چې روغ جوړ به یئ. زموږ چینل د سر سبسکرایب کړئ. کابل کې د یوې ښځې په ګډون 15 تنه د غلا په تور نیول شوي. طالبان وایي چې د یوې ښځې په شمول یې 15 تنه کابل کې له یوه کوره د قیمتي شیانو د غلا په تور نیولي دي. باختر خبري اژانس چې د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې دی، د کابل د امنیه قمندانۍ د ویاندوی خالد زدران په قول پرون ویلي چې دا کسان د پلازمینې په 13مه حوزه کې نیول شوي دي. اژانس نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې د کابل ځینو ښاریان مو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په وروستیو کې په کابل کې د غلاو په شمول جنایي پیښې زښتې زیاتې شوي دي.